ډېر شکر دی الحمدلله چې فراغت په خیر خلاص شو. وی ته ودې دا ریحان ته زنګ ووم دی چیرې دی؟ دی خو ډېر خوشحاله و دا زما په فراغت باندې. نن به ورسره ووینم، موټر ته به یې راپورته کړم، یو میله به م ورکړمه. ښه دی نو یار و انډیوال و اشنای خو باید په داسې خوشحالۍ کې خبر کو او دا ورته وایي چې د خیر سره ستا انډیوال دا دی بریالی سو. ښه غلیا سلام علیکم ریحان جانه. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ ښه جوړ یې؟ په خیر یې؟ و شکر دی. ته ښه یې؟ جوړ و روغ یې؟ و شکر دی ښه یم. مبارکي درته وایم نشوکه. خدای دې خیر درکړي لږ چې خبر سوی یې. هغه زما شیریني. شیریني دې ستا بلا واخلي، په دا موټر کې دې ګرځوم را سره د خیره. اوس د روان یم دغه عینو مینه کې یم. ته چیرې یې؟ زه دلې یم په عینو مینه کې د غټ چوک سره یم. ښه دا خو ډېر ښه وسوله. زه هم په عینو مینه کې یم د دغه چوک سره یم. غټ چوک ته اوس ځان رسوم د خیره سره. سمه ده په خیر راسې راسه. ژر راسه څه په کار. خوشحالي کار دی. وخېږه ولې تاسو ولې لغباړه ته درله. رغباړه ته رغباړ به دې وکړو. تاج راوله شه. بله درځه. تاسو په کې درځه. زده دی؟ موټر مې زده سوی دی. دلته زه په دغه ګیم مخته یم. څنګه یې ریحانه؟ ښه یم. ته څنګه یې؟ جوړ یې؟ و شکر دی. زه خو نو د خیره سره فارغه شوم. ښه مبارک چې څه نو خوشحاله اوسې خیر اوسې. والله ډېر د خوشحالۍ ځای دی. 4 کاله مې زحمت وایستی بس د خیره سره پرون بریالی شولمه. کورنۍ مې هم ډېره خوشحاله وه. خو رانلې پرون مې زنګونه ډېر د ټول په کوټه کې مېلمستیا نیولې وه. رانلې خیر پروا نه کړې. نن به میله درکړم د خیر سره. و خو زنګونه جوړول ما به کاټ کړي. دلته موږ په دا ګیم اخته یو. لس کسیزه ډله ده. ښه بس په دغه ګیم سره اخته یو. دا ګیم سره کوو. نو بیخي ډېر اخته وم. بخښه کوه باره نه درغلم. او تا ته نو دا زما در خوشحالۍ و در دغه هر څه. دا ګیم ډېر مهم دی. دا ګیم ډېر مهم دی نه؟ و نه څنګه کې ګیم خو نه خود مهم دی یاره. چې لږ وخت پیدا کړو بیا ټیک ټاک ته کش پسې ورکړم. په ټیک ټاک کې بیا لایف راځم. ګیفټونه کیسه ده. اشه تا ته داسې نه معلومېږي چې دا ټیک ټاک و در دې ګیمو در دې هر څه د تعلیم ډېر ښه دی او ډېره خوشحالي په تعلیم کې ده؟ دا نو بدخوابۍ هر څه وړې. دا ټول ژوند خو په سکرین باندې نه دی یاره. اصلي ژوند خو دغه دی. هغه زما خپله شخصي موضوع ده. که پالتو کیسه ده ګیم که نه ده. ښه ته اوس درځه دا بدخشان درازیه ته درځه. هلته به یو شی مهم راواخلې وبې خورو. یار انډیواله چې راغلی وای ډېر بجې ساعت تېر سوی وای. ساعت ما په ګیم ډېر تېرېږي. ته اوس درځه ډېر خبرې مه کوه. بدخشان درازیه ته مې ژر ورسوه. ولې ودروي؟ زه به دا سټور رسوي. څه شی مې راواخلم؟ سټور پرېږده. په دغه درازیه ته ځه چې څه عکسونه واخلو بیا به شیان راواخلې. عکسونه بیخي مهم دي. و نو خو دغه دپاره ما درته وویل چې راځه بدخشان درازیه ته. راسه دې خواته ریحانه. دلته راسه دغه ځای خورا ښه داسې. ته څه به کوې؟ دلته به یې ګوړی کښېنو. ته پټو پرېږده راسې څه عکسونه راسه واخلې. عکسونه به وروسته ونیسو. یو څه مجلس به وکړو. راسه مجلس خور وخت کېږي. یار ته راسه څه عکسونه راسه ونیسه. دا ښایسته درازه ده. ته راسه ونیسه. واخه په دا پورټریټ کې واخله. ښه درېیم پروت دی چې وجې نه خورې. ښه څنګه کامیابه شوې؟ درسونه مرسونه څنګه کیسې به کیسې راته وکړه. عکس ونیسه. درسونه خو نو عکس ونیسه. ښه کیسه دې کوله. دا یو دانه مې ونیوی. درسونه شمه په لګوه. درسونه ښه کیسه دې کوله. ته راسې ګوړی بانډار وکړه یار. ښه ته کیسه وکړه. نو باره په مکتب کې خو نو دغه پوهنتون کې خو نو خامخا دغه راځي ترخې او خوږې خاطرې ډېر زحمت مو وایستی چې رښتیا نو خوږې او ترخې خامخا په ژوند کې. ته خوږې پرېږده پلاک ونیسه. ښه کیسه کوه. خامخا نو دا خو د پوهنتون دوره وه. بس
خدای په خیر تېره کړله. ښه څو نمره شولې؟ 2 نمره شولم د خیره. پرېږده جل دلته ونیسه. راسې دا دروازه پکې راوله. ته واخله دا ټلیفون. ولې؟ ته دا ونیسه ته راسه دلته. ته تشریف راوړه. یاره ته عکس ونیسه تشریف راوړه. تشریف خو هر وخت کېږي. کښېنه. ورسره کښېناستی شو. ریحان صاحب ته خو یو څو دقیقې دا زما خبرو ته غوږ شه. عکسونه نیول دي ښه. زه د خوشحالۍ پر سر اخیستی یم رالم ستا سره خوشحالي شریکوم د پوهنتون درسونه تعلیم دا در سره شریکوم. ته عکس راسه واخله. پبجي مې دا رقم کوي. ټیک ټاک مې دا رقم کوي. یا پنشمنټ دی یا ګفټ دی یا پلانکی دی یا بستانکی دی. دا څه کوي وروره؟ دا جګر د فوکس کړ دی. ښه کیسه کوه. ستا مغزه اوس ولې دا رقم چپه تللی دی؟ ټول وخت فکر په ټلیفون کې. ژوند په سکرین کې نه دی په دې ټلیفون په سکرین کې. ژوند په دغه فضا کې دی. ته ګوره څومره ښایسته فضا ده. ښه درختې دي ښه فوارې دي. موږ د فوارو څه باید خوند واخلو. د دې فضا څه باید خوند واخلو. ټلیفون څه شی دی؟ څه شی وه؟ د سهار راهیسې زه درته ګډ یم ته وا چې شوی تا ټلیفون دلته کښېږده یاره ته خو دا زما پر خبرو غوږ یاره دا دغه ما هغه څه ګیم ګفټونه دا شیان دغه بورواس ته پلار د به وکړې ته پلار سر خلاص کړه خبرې یو څو دانې واورې بره به ګفټونه وکړې. خبرې خو زه اورم نه خو ته زما خبرې واوره زما انډیوال یې بده مې نه ده در باندې پیرزو. دونه بېنزاکتي مه ما کوه. په تا باندې پیرزو د ټلیفون راکړه یاره بانډار کوه ښه. بس ته نو یار حوصله مې ختمېږي. یو څو خبرې پر ما حق دي چې زه تا ته باید وکړم غوږ راته ونیسه هیله کوم. د څه شي خبره ته کوې؟ ګوره انډیواله زما سره یو ځای د مکتبه سفارغه شولې. پوهنتون دې پرېښوی نه دې ووایه. بس یوازې د فکر په ټلیفون کې دی. دا ټیک ټاک دی دا پبجي دی په کور کې به دې هم دغه ژوند دی. یو لږ څه خو د دې ټکنالوژي څه وخت وباسه تعلیم ته. یو لږ څه فکر خپلې کورنۍ ته وکړه. یو لږ څه خپل انډیوالانو ته فکر وکړه. وګوره زه کامیابه شولم پوهنتون مې خلاص کړي. تا خالد تر 12مه مکتب وایه پوهنتون دې پرېښوی. پر دغه شیانو کې دې فکر دی. اوس زه غواړم چې خپله خوشحالي سره شریکم. ته په خپل عکسو په خپل ټیک ټاک په دې غم یې نیولی. لږ څه احساس وکړه. لږ څه به د خپل ګریواني کې سر دننه کړه. خلک وایي چې ځوان د ټولنې د ملا تیر دی. اوس ته چې جوړ شولې د ټولنې ته به دغه وایې چې د ټولنې بوجه یم نو چیشتې وسي نو. ولاکه چې وخندم که افسوس وکړم دا ستا پر حال چې ښه په دې پوهېږې چې زه بوج جوړ شولم. وروره د ټولنې بوج مه جوړېږه. خپل ځان ته یو ټارګېټ جوړ کړه. خپل ځان ته یو هدف وټاکه. خپل ځان ته یو چیلنج ورکړه. د دې پر ځای چې ګیمو کې چیلنجونه وای خپل ځان ته چیلنج ورکړه. پر خپل ځان کار وکړه. سبا بل سبا به غټ مسؤلیتونه در د غاړې. کور به دي ژوند به دي آینده به دي. قلم راواخله تعلیم وکړه. هر څه به ټلیفون کې نه دي. ژوند په سکرین کې نه دی. بار دا خبره درته کوم. ژوند دغه دی چې دا اوس ما او تا سره ناست اصلي ژوند دغه دی. ژوند په کورنۍ کې دی. ژوند په دوستانو کې دی. ژوند په تعلیم کې دی. په تعلیم کې نړۍ څونه پرمختګ وکړي څه یې نه کړه جوړ. ما او تا وروره دلته ناست یو بس ګفټونه ورته کوو پیسې ورته بازو ورور وابل یې په تکلیف ګټي. موږ یې په دا رقم بازو. نه دې یو کار وکړي نه دې یو زندګي نه دې یو کسب ځان ته وکړي. زما انډیوال زما زړه در خوږېږي. په هر ورور مې زړه خوږېږي. دغه ناک خو زه پر تا لرم چې تا ته ووایم چې دا ټلیفون سره راووځه. د دې ټلیفون سره دونه شناخت مه کوه. یو لږ څه تعلیم ته بېرته مخه کړه. والله ډېرې ښې خبرې دې راته وکړلې. زما دې لا سترګې را خلاصې کړلې. شپه ورځ په دغه ټلیفون زه اخته وم ښه. بس خیر بیا غواړو انشاءالله هغه دې بېرته به درسو ته کش ورکړم. دغه ملګرو ته به وخت ورکړم. کورنۍ ته به وخت ورکړم. والله ټوله ژوند مې په دغه ټلیفون عبس تېر شو. آفرین زما وروره اوس ښه خبره وکړله. باید یو څه فکر وکړو خپلې کورنۍ ته خپل تعلیم ته بیرته پوهنتون شروع کړه. مکتب خو دې خلاص کړي په خیر. پوهنتون شروع کړي څو عمر خواري وکاږه. خدای پاک مهربانه دی. ډېر څه به دې زده سي. ډېر څه به لاسته راوړې. یو شخصیت به د ځانه جوړ کړې. په دا شیانو ولاکه پیدا کوي. خپل تفریح وګرځوه. تفریح وکړه. مګم دونه ټلیفون زه به دا ګیمز ډیلیټ کړم. ښه ته یې ډیلیټ کړه. بیا دې نو منم. یا دا ستا مخ چې ډیلیټوم. یاره ستا خبرې زما سترګې را خلاصې کړې. آفرین داسې اوس دې وینې ښه خوند په وکړي. اوس دې وینې بیداري ښکاره کړله دغسې. مننه چې هیواد میډیا ګورئ.